زه له خپلې کورنۍ سره د 2015 کال په وروستیو کې هامبورګ ته راغلم. موږ هلته لږ وخت ژوند وکړ او بیا د نورو مهاجرو په څیر دایمي کمپ ته ولېږدول شو. په دایمي کمپ کې زموږ ستونزې پیل شوې ځکه د یوې دایمي استوګنځي معیارونه یې نه درلودل. هدول المعايير مثل النظافه په دې معیارونو کې عمومي روغتیا او صحي پاملرنه شامل وو. همداشان په کمپ کې میندې له دې ځورېدې چې نه یې شوی کولی په ورځنیو فعالیتونو کې ګډون وکړي او باید ماشومان یې ساتلي وای. يمارسوا الانشطه الثانيه اللي هن لازم يعملوها بسبب اولادهم الصغار. بهديك الفتره وصلت بلان تر دې چې د پلان بنسټ کمپ ته راغی او ما د دوی او ماشومان ترمنځ د اړیکو په جوړولو کې مرسته وکړه. موږ په دې کمپ کې په تنګ وو او زما په شان زما ډېر همزولو دلته تل د زړه تنګۍ احساس درلود. طبعا پلان هي كمنظمه انسانيه. پلان یو نادولتي بشري بنسټ دی چې ماشومان ته کار کوي او په ځانګړي ډول له ځوانو نجونو سره مرسته کوي. پلان زموږ لپاره عالی و ځکه موږ احساس درلود چې فعال یو. موږ نظریات ورکول او پلان یې زموږ سره په کمپ کې په پلي کولو کې مرسته کوله. اوس موږ له نورو ځوانانو او پلان سره په ګډه ځینې ضروري معیارونه رامنځته کړي چې باید په کمپ کې وجود ولري. د دې پروژې په پلي کولو کې د جرمني سره صلیب، پلان او د کمپ اوسیدونکو برخه اخیستې ده. اوسیدونکو هغه خطرونه په نښه کړي دي چې دلته ښځې او ماشومان ګواښي. بحال وحده من المعايير الأساسية غير متوفرة بالكامل اللي موجود فيه الشخص. که ستاسې په کمپ کې له داسې اساسي معیارونه کوم یو وجود ونه لري، باید د کمپ له ټولنیزو کارکوونکو یا بیوونه غاټ سره خبرې وکړئ. که ستونزه حل نشي، کولی شئ د خپل ښار په بشویردشتیله کې شکایت وکړئ. طبعا هذا المكان بيقدر الواحد يعرف وين موجود بكل مقاطعة موجود متواجد فيها هو.